د 2023 کال آی پی ایل سیالو کې بنن ما هم د ګجرات ټایټنز او کینګز 11 پنجاب لوبډلو ترمنځ یو پر زړه پورې لوبه ترسره شي. د فری هډ یوټیوب چینل خوګولیدونکو السلام علیکم سړي مشي ته مده چې روغ او جوړ به وسی. خوګولیدونکو کې تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نوې سبسکرایب کړئ هله د زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د زنګولي نه هانو شرنګوي یوال انتخاب کړئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو تر نور وړاندې تاسو ته ضرور رسیږي. د 2023 کال آی پی ایل سیالو کې بنن ما هم د ګجرات ټایټنز او کینګز 11 پنجاب لوبډلو ترمنځ یو بهترین او پر زړه پورې لوبه ترسره شي. یاد لرو بنن ما هم د افغانستان په وخت 9 بجې پیل کیږي. ګجرات ټایټنز لوبډلې کې راشد خان او نور احمد هم لوبېږي خو په کینګز 11 پنجاب لوبډلې کې هیڅ افغان لوبغاړی نه دی غسل شوی. دواړه لوبډلې له یو بل ډېرې خطرناک ښکارېږي. پنجاب په خپل قوي بیټینګ لاین غاړه دی او ګجرات لوبډله په خپلو نمتو توپچوونکو ډېره نازېږي. راشد خان د ګجرات لوبډلې اړوند لوبغاړی دی چې تر دې دمه په 3 لوبو کې د 8 لوبغاړو په سوځولو د خپلې لوبډلې مخکښ لوبغاړی شمیرل کېږي. بلخوا شکر داوان په 215 منټو سره د روان آی پی ایل لوبو تر ټولو مخکښ توپوهونکی دی. د پنجاب لوبډلې لوبغاړي ډېر چټک او تیز توپوهنه کوي خو د ګجرات لوبډلې توپچوونکي ډېره ښه او اقتصادي لوبه ترسره کوي. نو په همدې اساس یاده لوبه به د روان آی پی ایل سیالو تر ټولو ډېره زړه راښکونکې لوبه وي. پنجاب لوبډله د آی پی ایل له شروع کېدو راهیسې لوبېږي خو ګجرات لوبډله د خپل کیریر دوهم سیزن لوبوي. تر دې دمه یو د بل پر وړاندې 2 ځله مخ شوي دي چې یوه لوبه پنجاب او یوه بله ګجرات لوبډلې ګټلې ده. که په دې سیالۍ کې راشد خان 2 یا د دې پورته وکټې واخلي نو د توپچوونکو د جدول لومړي مقام به یو ځل بیا وګټي. خو که شکر داوان په 0 هم اوټ شي نو د زیاتو منډو جوړولو نارنجي خولۍ به له ځانه سره ولري. ګجرات لوبډلې په خپله فیسبوک پاڼه د افغان الراونډر نور احمد له کنډواله انځورونه خپاره کړي دي چې ګڼ شمېر افغان مینهوالو ورته په کمنټونو کې لیکلي دي چې دغه افغان اتل هم ولوبوئ. دا چې نور احمد به په نن لوبه کې وي او کنه لوبه به څوک وګټي او راشد خان به لومړي مقام ته ورسیږي او کنه په کمنټونو کې خپل نظر را سره شریک کړئ.